د کورنیو چارو وزارت د ترافیک پولیسو لوی ریاست د ترافیکي نظم د لا پیاوړتیا او د ښارونو په کچه د خدماتو د ښه والي په موخه یو شمېر نوي او عصري موټرونه چمتو او رسما وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت مربوط د ترافیکو لوی ریاست یاد نقلیه وسایط د ترافیکو پولیسو لپاره په مخصوص رنگ کړي دي. برای منصوبین ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله تعداد موترهای جدید و مدرن به منظور تقویت نظم ترافیکی و بهبود خدمات در سطح شهرها آماده و رسما تسلیم داده شد. او همداراز یې په ټولو ترافیکي تجهیزاتو لکه مخابره، ترافیکي الارم او ځانګړو ترافیکي څراغونو، جی پی ایس سیستم او مخابرو سنبال کړي دي. دغه موټر چې د ترافیک پولیسو د ځانګړي رنګ، نښان او عصري تجهیزاتو درلودونکي دي، د ښاري او لویو لارو پر سر د ترافیکي نظم د ټینګښت، د پیښو د مخنیوي او خلکو ته د چټکو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې به اغیزمن رول ولوبوي. ترڅو په لویو لارو د تخلفاتو او ترافیکی حادثاتو مخنیوی وشي. این موترها که دارای رنگ، علامت و تجهیزات مدرن ویژه پلیس ترافیک هستند در تأمین نظم ترافیکی در شهرها و جاده‌های اصلی، پیشگیری از حوادث و ارائه خدمات سریع به مردم نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. و این رنگ و یونیفرم مشخص ریاست ترافیک است و وسایط ترافیک همچنان منظم و به همچنان رنگ خواهد بود. د ترافیک پولیسو چارواکو ویل چې د نویو وسایطو په ورکړې سره به د ترافیکي قوانینو د تطبیق کچه لوړه، د پیښو پر وخت د پولیسو رسیدنه چټکه او د ولس باور به نور هم پیاوړی شي. ان شاء الله العزیز پولیس ترافیک به د دغو وسایلو په مرسته باندې او د دې په توسط باندې وکولی شي چې د خپلو هیوادوالو دپاره د ښه خدمت جوګه وګرځېږي. مسئولان پلیس ترافیک میگویند که با اختصاص وسایط جدید سطح اجرای قوانین ترافیکی افزایش یافته، حضور پلیس در زمان حوادث سریعتر شده و اعتماد مردم نیز بیشتر تقویت خواهد شد.